بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول زده کوونکي روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د موږ تاسې د تېر درس په ادامه باندې چې د خوشحال خټک لومړۍ مېرمنه د شاعرې په توګه ورسره د بلړ نالې یا د بلړ لومړی جنګ و، او نن به له خیره سره د بلړ په دوهم جنګ باندې خبرې وکړو، د خوشحال سرداري او د بلړ دوهمه جګړه. نو کله چې موږ تاسې تېره ورځ د شهباز خان د خوشحال د پلار جګړه ولوستله چې هغه په هغه جنګ کې وفات سو یا مړ سو، نو له هغه نه وروسته کله چې خوشحال خټک هم په همغه جنګ کې زخمي سوی و، نو دی چې کله روغېږي نو د خپلې قبیلې او کورنۍ پر ضد په 1050 هجري قمري کال د 28 کالو په عمر د خپلې قبیلې مشر وټاکل سو. د بلړنالې لومړۍ جګړې 40 ورځې وروسته، له لومړۍ جګړې وروسته 40 ورځې وروسته یې ټپونه رغېږي. نو خوشحال خټک چې کله له دغې جګړې څخه وروسته یې دغه ټپونه رغېږي، لومړی ښکار ته ځي او بیا د رحمکار کاکا صاحب لیدو ته ورځي او له هغه نه دعا یا اجازه راخلي او بیا د خپل پلار په انتقام پسې په یوسفزیو او مندړو پسې وځي او هغوی سره جګړه کوي. دغه مهال د خوشحال په فکر کې د خپل پلار د انتقام هغه سوچ و فکر ژوندی ده. نو خوشحال خټک په دې برید کې د اکاخیلو څو کلي سوځوي او بیرته راګرځېدو ته تکل کوي. که څه هم د دغه په مندړو او یوسفزیو باندې له برید نه خوشحال خټک خپل تره بهادر خان راګرځوه، خو خوشحال نه درېده او هغه د خپل پلار د انتقام په اخیستلو باندې ټینګار کوه. همدا و چې دی ورځي د یوسفزیو او د مندړو په اکاخیلو خاښ باندې برید کوي، د هغوی څو کلي او کورونه ورسوځوي او بیرته راګرځي. خو کله چې دی بیرته راګرځي نو د شاوخوا کمالزي، امازیو او سدیو په دوی پسې بیا لښکر راټول کړی، تقریبا د 1000 کسانو په شاوخوا کې لښکر جوړ کړی او په خوشحال پسې له شا نه د برید تکل درلوده. خو کله چې خوشحال له دې خبرې نه خبرېږي چې په موږ باندې له شا برید کېږي، نو خوشحال خټک هم بیرته پسې ورګرځي او په تصادفي ډول دوی بیا هماغه د بلړنالې په سیمه او علاقه کې سره مخ کېږي او دلته جګړه نښلي. نو خوشحال خټک په دغه جګړه کې میړانه ښکاره کوي یا هغه د خپل پلار انتقام اخلي او یوسفزي ماتېږي، د یوسفزیو څخه ډېر خلک وژل کېږي. نو کله چې دغه انتقام اخیستل کېږي او خوشحال بیرته خپلې سیمې اکوړه خټک ته راګرځي، نو په دې وخت کې د پادشاه یا د هغه وخت شاهجهان د ګورګاني یا مغولي پادشاه چې و، هغه کوم فرمان چې د خوشحال د سردارۍ دپاره صادر کړی و هغه هم خوشحال ته رارسېږي او خوشحال رسما د ګورګاني واکمنۍ لخوا د خټکو د علاقې سردار ټاکل کېږي. لکه په دې اړه خوشحال خپله ویلي دي، وایي هغه کال پوره 50 چې شهید شو شهباز خان، د هغه د ور بادشاه و قدردان شاهجهان د پلارځای و ما ته راکړ، په ولس شوم حکمران. نو دا د خوشحال هغه خپله وینا ده چې د خپلې سردارۍ په اړه یې کړې ده او د خپل پلار مړینه یې پکې انځور کړې ده، او دا چې د شاهجهان یا د کوم ګورګاني پادشاه لخوا دته دا سرداري ورکول سوې وه په غاړه هم د خپل نظر وړاندې کړی یا موږ تاسو ته پرېښي دي چې دغه ډول اسناد کاروي. نو دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې.